السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم ستاسو څنګه کولی شئ چې په موبایل کې ویډیوګانې ایډیټ کړئ. دوستانو که چیرې تاسو په خپل موبایل کې ویډیو وکړئ او بیا غواړئ چې هغه ایډیټ کړئ او هغه جوړه کړئ، یعنې ریورس کړئ یا د هغه رقم دا ویډیو آواز ور ختم کړئ یا نور ایډیټینګ کې وکړئ، تاسو یې ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه دا ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدلو مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ په دا سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه ګنټۍ نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو د موږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډوئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده. د دې لپاره به دوستان تاسو راسئ په دا ټایټل باندې به کلیک وکړئ، لاندې به ما تاسو ته اپس لینک یا د هغه رقم اپلیکیشن لینک لیکلی وي، تاسو په دې لینک باندې کلیک وکړئ او تاسو به دغه اپلیکیشن ډېر په اسانه طریقه سره په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ، دغه رقم به تاسو راسئ دا به خلاص کړئ. نو کله چې ګوره دوستانو دغه اپلیکیشن تاسو خلاص کړئ، په دې کې بیخي زیات کارونه تاسو کولی شئ. ګوره دوستانو اول لارې سلو موشن ویډیو سو، دغه رقم ویډیو کټر سو او ریورس ویډیو سو، دغه رقم سټډیو سو او میوټ ویډیو سو او سیټینګ سو. نو ګوره دوستانو په تېره ویډیو کې ما تاسو ته سلو موشن ویډیو او د هغه رقم ویډیو کټر درښولی ولو. نو په ریورس ویډیو کې به بیا دوستان تاسو کولی شئ چې ویډیو ریورس کړئ، ویډیو الټه کړئ. دغه رقم دوستان تاسو په ریورس ویډیو باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ریورس ویډیو باندې کلیک وکړئ، اوس ګوره دوستانو زه یوه ویډیو راخمه او هغه ریورس کومه. ګوره دوستانو زه دغه ویډیو راخم، کله چې زه په دغه ویډیو باندې کلیک وکړم، دغه ګوره دوستانو بیا زه دلته پلی کومه. نو ګوره دوستانو دغه ویډیو اوس ما پلی کړه، هغه په ریورس باندې روانه ده. اوس وایي که چیرې تاسو غواړئ چې خپلې ویډیو جوړه کړئ، نو هغه ویډیو دا رقم دلته تاسو ریورس ته اړولی شئ. یعنې ګوره دغه کوچنی ولو هغه مخته را روان و، اوس هغه شاته روان ده، یعنې هغه ویډیو په ریورس باندې جوړه سوې ده. نو ګوره دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې دغه ویډیو دا رقم ته جوړه کړئ، نو تاسو په دا ټیک مارک شان باندې کلیک وکړئ او دلته دوستان تاسو خپل نوم ورکولی شئ. اوس که تاسو غواړئ چې په هر نامه یې سیو کړئ، هغه ویډیو دلته تاسو په هغه نامه سیولی شئ او دلته به دوستانو دغه تاسو اوکې کړئ. کله چې ګوره دوستان تاسو په اوکې بټن باندې کلیک وکړئ، دغه رقم ګوره دا سیوینګ روان ده، دغه به ستاسو د موبایل په ګیلري کې سیو سي. نو دغه پرسنټیج به تر 100 پورې ورسیږي او دغه ویډیو به ستاسو په موبایل کې سیو سي. بیا دوستانو دغه تاسو کولی شئ په ټیک ټاک باندې، دغه رقم په واتساپ باندې، په مسنجر باندې او په هر شي باندې له خپل ملګرو سره شیر کړئ. دوستانو اوس که چیرې دغه تاسو غواړئ چې شیر یې کړئ، نو دا 3 ډاټ نښان باندې به تاسو کلیک وکړئ، دلته به تاسو شیر ووایي، نو هغه دلته دوستانو تاسو شیرولی شئ. او دغه رقم ګوره دوستانو میوټ ویډیو سه، بیا دوستان تاسو کولی شئ چې له یوې ویډیو څخه اواز ختم کړئ. اوس ګوره دوستانو که ستاسو موبایل کې یوه ویډیو وي او تاسو غواړئ چې د هغې اواز ور ختم کړئ، نو هغه تاسو ور ختمولی شئ. نو صرف به تاسو میوټ ویډیو ووایئ، نو هغه ویډیو به دلته میوټ سي او د هغې اواز به ورک سي، یعنې سونډ به ورک سي. اوس که چیرې دغه ویډیو تاسو سیو کړئ، نو د هغې ویډیو سونډ به ورک سي، بیا به د هغې ویډیو سونډ نه وي. بیا که تاسو غواړئ چې هر رقم سونډ سره ودروئ، هغه تاسو ورسره درولی شئ. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړي. نو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو دوستانو که کومه پوښتنه لرئ او کومې ویډیو ته مو ضرورت وي، موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.